د کندهار اوسېدونکي د تاوتريخوالي د پای ته رسېدو او اوربند غوښتنه کوي. دوی نن د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د یوه سولیز لاریون پر مهال هیواد کې د سولي اوربند د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د درولو او بین الافغاني مذاکراتو د پیل غوښتنه وکړه. د سولي ملي حرکت غړي چې قومي مشران له مذهبي مشرانو او د ټولنې له فعالو غړو څخه غوښتنه کوي چې د سولي او اوربند په اړه تر بل هر وخت زياتې خپلې هڅې چټکې کړي او د سولې تر راتګ پورې د دوی ملګرتیا وکړي. دوی وایي نور د جنګ ستړي دي او د جنګ په شکیلو غاړو غږ کوي چې په هیواد کې روان ناورین ته د پای ټکی کېږدي. د دولت مخالفینو او کسانو څخه چې د افغانستان په جنګ کې شکیل دي په یوه ږغ په یوه اواز غوښتنه ورڅخه کوو چې نور وژنه بس کړي، نور جنګ بس کړي او خپل ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه مساعده کړي. د قومي مشرانو د عالمانو د مشرانو څخه هیله ترمنځ سرکشې نه وي، سوله به وکړي. موږ به نور جنګ نه غواړو. موږ د پنجوایي خلک ډېر ستړي سوي یو، نو په احترامات نه ولې موږ د ټولو مشرانو څخه دا وایو چې موږ سوله غواړو او که څه موږ ته سوله رانهولئ په ورځ د قیامت به موږ پسې وګرېوانو ته لاس راچوو چې دا هغه خلک دي چې موږ یې جنګولو، موږ سوله غوښتل او دوی موږ جنګولو. طالبانو شکیل غال باندې غږ کوم د طالبان باندې هم پر دولت باندې چې موږ سوله غواړو، موږ اوربند غواړو، موږ نور ستړي سوي یو. موږ نه غواړو چې نورې وینې په دې هېواد کې تویې شي. موږ نه غواړو چې ښځې مو یتیمانې شي. موږ نه غواړو چې مؤمنان یتیمان شي. موږ غواړو چې وطن په وطن شي. موږ غواړو چې کشران ټوله تعلیم وکړي. د سولې د ملي حرکت په نوم د بنسټ مسؤلین چې د نن حرکت هم تنظیم کړي وویل چې د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سولې په اړه د غږ پورته کولو په موخه لاریونونه کوي.